بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو پښتنو ملګرو، زلمو او مشرانو، تاسو سره یو څو خبرې په دې هیله شریکول غواړم چې زمونږ په زلمو کې په خصوصي توګه او په مشرانو کې او په زنانو کې په عمومي توګه په ټولو پښتنو کې د تحقیق او د لټون جذبه پیدا شي او په دوی کې د ړوند تقلید په لاره دا تک چې کم دی دا ختم شي. ما یو کتاب مطالعه کړی دی. دا کتاب یو ټرکش لیډي لیکلی الف شفق. د دې کتاب نوم دی د 40 رولز آف لو. ما دا اراده کړې دا می نیت دی چې دا یو رول تاسو سره په جدا جدا ویډیو کې شیر کم. خو دغه نه وړاندې زه تاسو ته د دې کتاب هغه تیم، هغه مرکزی خیال هغه تاسو سره شریکول غواړم د تمهید په تور باندې چې تاسو دلچسپي پیدا شي او مطلب دا تاسو په ژوند بدلولو کې څه کردار ادا کړي. نو خبره داسې ده چې دا کتاب د چا باره کې دی؟ دا د شمس التبریز باره کې دی او دا د جلال الدین رومي باره کې دی او دا د دې دوانو شخصیتونو د شمس التبریز او د جلال الدین رومي د تعلق باره کې دی. نو خبره داسې ده چې جلال الدین رومي خو ژوند کوي په اناتولیا کې، د ټرکي یو علاقه ده اناتولیا، په هغې کې یو ځای دی چې هغې ته ویلی کېږي کونیا. دی په 1207 کې پیدا شوی دی، په 1209 کې او د ده وفات شوی دی په 1283 کې. دا د ژوند هغه دغه دی لکه مطلب هغه ډیوریشن دی، هغه دورانیه ده. بل د شمس تبریز خو دا پته نه لګي، خو دی په سمرقند کې د تبریز په علاقه کې ژوند کوي. د ماشومتوب نه دی عادت دی، عادي دی ویژن ویني، دی په یو تصور کې ډوب شي او نو چې کله او بیا دغه تصور چې کم دی نو خلکو ته بیانوي نو خلک حیرانېږي ډیر زیات او څوک پسې خاندي، خلک وایي لیونی دی. مور او پلار هم ډیر زیات د پریشانۍ سره مخامخ دي او هغوی وایي چې یاره زموږ دا بچی خو لیونی دی. به هر حال دی دا خپل ویژن چې کم دی نو دا نه پرېږدي او دغه شانتې دی دا خپل ویژن ویني نو دې خبرې ته جوړ شي چې یاره دی دا هر څه پرېږدي او دی د درویشۍ ژوند چې کم دی نو هغې ته لیواله دی. نو دی خپل کور پرېږدي او روان شي، راوځي او بس د درویشۍ ژوند تیری، نن یو ځای سبا بل ځای. لکه په ویلی کېږي چې په کم کنډول کې د یو ځل اوبه څکلي دي دوباره یې په هغه کنډول کې بیا اوبه نه دي څکلي او چې په کومه بستره کې د مطلب شپه تیره کړې ده، د پکې خوب کړی دی، دوباره په دغه بستره کې د بیا خوب نه دی کړی. مطلب درویش دی، ګرځي. نو خبره داسې ده چې د ورځو نه یوه ورځ ده چې دی په یو سرای کې قیام پذیر دی او د غرمې ټایم دی نو دله یو ویژن راغی او په هغه ویژن کې دی وایي چې یاره یو ډیر باوقاره شخصیت او ډیر پوهه شخصیت چې کم دی نو هغه رامنډي وایي، ډیر زیات خفه دی. په دغه ځای کې یو کوی دی، هغه کوی ته لاندې شي او په هغه کوی کې دته آواز کوي چې شمس ته دلته نو دی وایي چې یاره ما غوښتل چې زه د سره خبرې وکم خو ما خبرې نه شوې کولی، زما د خولې نه آواز نه راوتو. نو کله چې دی دا خوب ویني او چې کله به دی په دې تصور کې ډوب شو نو دا چاپیرچل کې به هر څه د دپاره خاموش شو. د اوبو شور به هغه به ودرېدو، که د مرغو چغارې به هغه به ودرېدو، که د پخلي مخلي د کټوۍ پخېدو یا د ډوډو څه ټپارې هغه به هم د ده دپاره چې کم دی نو بالکل مکمل ودرېدو. دی به په دغه خپل سوچ کې ډوبو. نو دی چې کله دغه ویژن ویني په دغه دوران کې او کس رالی او دی چې کم دی د خپل ویژن نه راپاس او راویښې کو حالانکه دی وده نه و، دی په ایښه باندې چې کم دی نو دی په خپل تصور کې ډوبېږي. نو ده ته وایي چې یاره تا داسې وکړه دا مهرباني چې ته دومره چغې وهې، خلک دی چې کم دی نو پریشانه کړی دی، ته خو به زما کاروبار خراب کړي، زموږ د سرای ته به بیا څوک نه راځي، وایي بچاره دلته خو لیوني چغې وباسي. به هر حال دغه سرای کې چې کم دی نو دی بیا دله چې کم دی نو څه خوراک مراک په ټری کې راشي چې ته کم یو څیز اخلي، ده ته وایي دته هغه سرای هغه مالک وایي تاسو پیسې شته؟ نو دی ورته وایي چې نه پیسې خو را سره نشته، خو وایي زه به داسې چلو کم که نه چې زه به تاله د دې دغه قیمت درکم که نه د دې څیز پیسې نه بل څه. شمس التبریز
دغه سرای والا ته وایي چې زه به تا ته ستا د خوبونو تعبیر بیان کړم. نو هغه سرای والا ورته وایي چې اوس ما وختي کله تا چغې والې او تا ما درته وایي چې ته چېرته د یارې خوب به لیدو، نو تا وایي چې یاره زه خو خوبونه نه وینم، ما د سره خوبونه نه دي لیدلي. نو شمس تبریز ورته وایي چې آو ما خوبونه د سره نه، زه خوبونه د سره نه وینم، زه خو په تصور وینم، مطلب بیا ویژن وینم، بیا په تخیل کې چې کوم دی نو ډوبېږم او زه څه وینم. نو بیا چې کله شمس تبریز اخره کې روانېدو د دې سرای نه وتو، نو د سرای د مالک ورته وایي چې ماله دې زما عوض نه دی راکړی. نو شمس تبریز وله لاس ونیو او چې په لاس یې ورله ونیو او دې ته یې کتل شروع کړل، نو په دغه وخت کې دی په یو ویژن کې ډوب شو. نو د دغې سړي باره کې ټول حالات ولیدل او ده ته یې صحیح خبرې وکړې. دا خبره یې معلومه کړه چې یاره د ده هغه کومه دغه چې دا هغه روحانیت چې کوم دی هغه ډېر زیات کمزوری شوی دی، انا پرستی، تکبر او دنیا پرستی دا پې غالبه شوې ده. او دته حالات ټول صحیح بیان کړل او په ده کې احساس پیدا کو او بیا په خپله مخه لاړې. نو بیا راځو کونیا ته او جلال الدین رومي ته، چې جلال الدین رومي یو ډېر مقبول خطیب دی. خلک د خبرو او د تقریر او د واعظ و نصیحت اورېدو دپاره د دغې کونیا د ګوټ نه راځي، جوق در جوق راځي. مطلب دا دی چې په دغه جامع مسجد کې چې کوم دی د خپې لګولو ځای نه وي چې کله دی خطبه ورکوي، او ډېر زیات قیمتي خوراک کوي، ډېر زیات قیمتي جامع لباس اغوندي، قیمتي سورلی باندې ځي، لکه تک سپین اس او ډېر قیمتي اسمانې چې کوم دی دی سورلی کوي. او چې کله ځي نو د ده سره د خلکو جلوس رواني، او چې په لاره ځي او چېرته چتونه راځي، بالکونی راځي، په هغه ځګي ورته خلک ولاړي او د ده باندې ګلابشاني کوي او خلک وایي چې یاره د ده دیدار مې وکړی، دته مې وکتې، لکه داسې یو مشهور شخصیت دی. نو شمس تبریز دا ضرورت محسوسوه چې یاره ما ته یو ملګری میلاو شي. نو دته په ویژن کې وویلی شو چې یاره ته کونیا ته لاړ شه، رومي ستا ملګری دی. او د وی چې ما ته ملګری میلاو شي چې زه دته خپل هغه ډیواین وزډم د ده سره شیر کم، دله یې ورکم، نو زما ذمه به چې کوم دی نو خلاصه شي. نو دغه شانتې دا درویش شمس تبریز چې کوم دی نو کونیا ته ورسېدو، هلته د ده سره نه میلاوېدو، د خلکو نه به یې تپوسونه کول. نو دته دا پته لګېده چې دا ډېر مشهور مولا دی، او مطلب دا چې دی چې خلک ته ډېر زیات متاثره دی، د ده د مولایت نه متاثره دی. نو یو ځل داسې وشو چې یاره درته په لاره اچانک دی د هغه سره میلاو شو، د دغه رومي سره دغه خپل پیروکارو ډېر په ګڼ تعداد کې. رومي اول چې کم دی نو دی درویش ته چې کم دی نو داسې خاص توجه نه ورکول. د شمس تبریز د سترګو پړق او د هغه د خبرو اثر نو هغې جلال الدین رومي ډېر متاثره کو. دی د هغه سره په کور کې دیره شو او دته هغه 40 هغه څلوېښت رولز چې کوم دی نو په هغې باندې پوه کو. نو دی پې عاشق شو. دی بیا د دې ځګي نه تلی او مطلب شام ته، نو دی پسې ډېر زیات خفه او مطلب دا دی چې بیا زوی پسې ولېږو او هغه پسې وګرځېدو ښه ډېره موده او را پیدا کو، واپس یې راوستو. نو بیا دوی داسې وکړل چې د ده واده یې وکړو د دې رومي په کور کې چې یاره دی زموږ نه بیا لاندړ شي، ځکه چې رومي وی چې د ده نه بغیر خو بلکل زه داسې یم لکه چې مطلب دا دی چې دا ژوند اړوسه ژوند نه دی، لکه دومره یو عشق چې کوم دی نو د رومي د شمس تبریز سره ډیولپ شوی. نو کېده داسې وشو چې یاره څنګه چې کله شمس تبریز د کونیا ته تلو نو د هواګان ورته وی چې یاره دلته یا خو پیور خالص عشق ته دلته محبت ته او یا خالص نفرت ته، دو قسمه خبرې به تاته. نو لکه دا هغه ټیک و، هغه ویژن چې دته ویلي و هغه ټیک ویلي و چې یا خو به در باندې خلک مینېږي لکه دغه په شان د رومي په شان، دغه شانتې نور پم خلک چې کم دی نو ډېر عاشقان شوي په شمس تبریز باندې. خو داسې خلک هم چې هغوی په ده باندې د کفر فتوې لګول شروع کړل چې دا هیریټکس دی، دا خو چې کم دی نو دغه دی لکه مطلب توهین کوي د دې اسلامي شریعت او د دې اسلام. او نو دغه شانتې د رومي زوی الدین هم د دغې خلکو چې کم د دې رومي دغه خلافو د شمس تبریز خلافو د هغوی سره سازش کې شریکو او مطلب شمس تبریز چې کم دی نو هغه شهید کو.
د شمس تبریز د مرګ نه پس رومي ډیر غمجن شو او دا هغه خوب و چې شمس تبریز په شروع کې لیدلی و چې کله د کونیا ته د تلو نه مخکې چې یاره یو باوقاره شخصیت را منډې وی ډیر خفه دی او کوی دی او مطلب دا دی چې زه په کوی کې یم او ما ته اواز کوي چې یا شمس ته دلته او زه ورلس چې کوم دی نو زما د خولې نه اواز نه خیږي نو دا هغه خوب و چې دا رښتیا شو او د رومي د شمس تبریز مرګ د رومي نه شاعر جوړ کو په خپل ژوند کې شمس تبریز رومي ته ویلي و چې د مرګ نه پس پاته ډیر زیات مشهورېږي به حیثیت خطیب نه به حیثیت شاعر نو رومي ورته وی چې ما له خو شاعري نه راځي نو دا ورته وی چې نه شاعري به دله راشي زما جدایي به چې کم دی نو هغه به تا شاعر کی نو اوس درته په آخره کې د رومي یو شعر ویم چې د شمس تبریز باره کې لیکلی دی مولوی هرگز نشد مولای روم مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد علامه محمد اقبال د جلال الدین رومي د سوز او ساز نه ډیر زیات متاثره دی او ځان ته د جلال الدین رومي مرید هندی هم وایي اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز و رومی کبھی پیچ و تاب و رازی والسلام